په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ څپې کرک کې په یوه برید کې 2 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. سلام ستړي مه شئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنۍ څپې کرک په یوه برید کې 2 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. یوې سرچینه افغانستان انټرنیشنل تر سلواغې په 13 ویلي چې تېره شپه د خیبر پښتونخوا ایالت د کرک ولسوالۍ په بهادرخیلو سیمه کې پر ځایي پولیسو وسلوالو برید کړی او 8 تنو پولیسو ته یې مرشوب لاړولې ده. د سرچینې په خبره په یاده پیښه کې 2 تنه پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ځایي خبریالانو د معلوماتو له مخې په دغه برید کې ځینې پولیس لا درکه شوي هم دي او موندلو پسې ځایي امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي مسؤلینو د دغه برید په تړاو جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې همدومره یې ویلي چې په تړاو یې څېړنې روانې دي. کرک د خیبر پښتونخوا یو له هغو سیمو ده چې د نورو ځایونو په پرتله پکې ناامنۍ او جګړې کمې دي. د تېرو 4 ورځو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې دغه برید د ناامنۍ 6مه پیښه ګڼل شوې او له همدې کبله د جګړې د لا ډېرېدو اټکل شوی دی. لا تر اوسه هېڅ کومې وسلوالې ډلې د یادې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې ډېر کله پاکستاني طالبانو د دغه ډول بریدونو د ترسروي ټټر وهلی دی. په خیبر پښتونخوا کې ترهګریزې پیښې داسې مهال ډېرېږي چې یو شمېر ځایي سیاستوالو نیوکې کړي چې د پاکستان د بېغورۍ له کبله په یاد ایالت کې د ټي ټي پي فعالیتونو زور اخیستی او حتی ځینې سیمې یې تر خپل واک لاندې راوستې دي. هممهاله پاکستان ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغان طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پټن ځایونه لري او له همغه ځایه د پاکستان دننه بریدونه تنظیموي، خو افغان طالبانو دغه ادعاوې په وار رد کړي دي.